اخی اشرف غنی سره ولې څنګه محب دومره لوی ظلم وکړ؟ محب ولې واک طالبانو ته په خپل لاس وسپاره؟ عجیب غریب حقیقتونه معلوم شول. ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو تاسو هم خبر شئ. د افغانستان د ملي پوځ رنګول، د سیستم نړول او همدارنګه د لوړو څوکیو خرڅول د محب کار وو. په دې تړاو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال فرید احمدي تازه څرګندونې کړې دي او د نظام په ړنګولو باندې د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تورن کړ. جنرال فرید احمدي په خپلو خبرو کې چې رسنیو سره یې کړي دي ویلي دي د جمهوریت په ړنګولو کې چې څومره رول د پاکستان د ISI مشر درلود همدومره حمدالله محب هم درلود. نوموړي زیاته کړې ده چې د امنیتي ځواکونو د تکتیکي شاتګ امر به یوازې له امنیت شورا ورکول کېده. تر اوسه پورې پر حمدالله محب باندې ټول شکیان دي چې آیا دی خو به د طالبانو شریک نه و؟ د ځانګړو ځواکونو دی قومندان وویل هر وخت چې دوی ته به د شاتګ امر وشو چې وبه یې کتل نو هغه به له امنیت شورا څخه شوی و. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او هغه د ولسمشر اشرف غني یو له باورمندو کسانو څخه و. محب د خپل کاري دورې په ټوله موده کې څومره چې لازمه او مهمه وه وطن خلکو او ملت ته سم ثابت نشو او یوازې د خپلې بقا لپاره هڅه پیل کړې وه. یو شمېر سیاسي بنسټونو کله چې جمهوریت واکمن هم و نو اشرف غني باندې د محب او فضلي غونډې د کسانو راټولېدنه د هیواد لپاره ښه نه وه بللې. حمدالله محب لکه څنګه چې د پوځ دی جنرال تعریف کړي سم یې تعریف کړي او داسې کسان به د تاریخ په بیرحمه پاڼو په بدو نومونو ولیکل شي. لملتیا مو ډیره زیاته مننه. که تاسو هم د حمدالله محب په اړه کوم څه ویل غواړئ نو ضرور یې په کومنټ کې ولیکئ. موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسې شریک شوي کومنټونه نشروو. ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.